ځای سلامونه او مینه درنښت ټولو ته الله تعالی دې وکړي چې ټول ورته روغ او جوړ وی. نوروز صاحب زه یوه پوښتنه کوم. پوښتنه مې په دې ډول د هغه هم د تا د کومکونو په مورې چې ته بار بار دغه یادوې چې زه په افغانستان کې دومره خلکو ته پیسې ورکوم، دومره ته نغدي ورکوم، دومره څونه مې جوړ کړي یا مې جوړ کړي. زه همدې په مورې زه تا نه یوه پوښتنه کوم، بیا زه درنه کوزېږم. پوښتنه مې په دې ډول دی، دغه کومکونه چې تاسو خلکو سره یې کوئ، دغه کومکونه تاسو ته دلته خلکو درکړي پیسې، ما درکړي، بل درکړي چې دا لاړ شه د افغانستان د خلکو سره دا کومک وکړه. او بل خصوص ته راغلی په همدغو پیسو باندې تا دلته په خپل د اوس په کوم هېواد کې چې اوسېږي په همدغه هېواد کې تا تجارت په شروع کړی په همدې پیسو باندې، لوکس موټر ته لري، لوکس ګاډی ته لري. همدغسې په افغانستان کې د مومن صاحب لوکس ګاډی دای لري، لوکس موټر دای کور دای لري، کارمندان ته مشونه همدغو پیسو نه ورکول کېږي. آیا دغو پیسو نه غلطه استفاده د اسلام څخه غلطه استفاده نه دی؟ آیا د افغانانو د نوم څخه غلطه استفاده نه دی چې تاسو کړي دلته پیسې ټولې کړي خپل تجارت په شروع کړی دی، نه هلته خلکو سره ته کومکونه کوئ او بیا خلکو نه دا ورړوئ چې زه دومره کومک کوم، زه دومره دا کوم؟ دا خو تا شخصي پیسې نه دي، دا خو د خلکو پیسې دي. آیا د دې پوښتنه به تا نه دغه ولس دا خلکو چې دلته کومک کړی دی دا به تا نه د ورځې په نوروز صاحب د ده جواب ښه ورکړه. نوروز جنرال مبین صاحب مننه تونه. زه غواړم چې نوروز صاحب نه دغه اشرف غني دا پیسې له کومه زه به دا پوښتنه جواب کوم. زه دا وایم دغه مبین صاحب، زه دغه وایم د تا د پیسې کومه نه کړه چې دومره د غواګانو فورمونه یو شی بل شی تا پیدا کړي، ته خو یوازې همدغسې راغلی وي هېواد ته راکوز شوی وي، ورو څخه راکوز شوی، دا پیسې تا کومه نه کړې؟ زه به د ورو جواب ورکړم. کوم جنرال صاحب انټرنیټ زه کوزېږم، نوروز صاحب محترم زه کوزېږم، څو دقیقې صبر وکړو، امکان لري. سمه زه خپل کامرامان کوم. صحیح ده ورو، زه خپل کامرامان کوم، تا ته به جواب درکړم. دا پوښتنې د ټولو ورونو حق دی چې دا پوښتنې وکړي او باید جواب ورته ورکړو، ځکه موږ په پبلک ډومین کې یو، موږ عوام سره خبرې کوو، باید جواب ورته ورکړو. اول نجیب جان د قمار 90% الا 95% بودیجه د ستا غوندې او نور خلک نه لیږي موږ ته. حقیقت دا دی موږ په حیث یو NGO د UN ایجنسیانو نه، د انټرنیشنل ارګنایزیشن نه پروپوزل ته ورکوو او فنډ اخلو او هغه په افغانستان کې مصرفو، هغوی ته بیرته همغه راپور ورکوو. که غواړې پوه شئ چې موږ دا پیسې چېرته مصرف کړي دي، انشاءالله تاسو کولی شئ چې لاړ شئ د UK چیریټي کمیشن ویب سایټ کې وګورئ چې زموږ راپور لږ زره شاته شوی دی، ځکه زموږ اپریشن د جرمني نه UK ته اوښتلی دی. دویم انشاءالله د دې کال اخره کې یو هفته نور صبر مو کوه، زموږ ویب سایټ ته لاړ شه، د ټول کال راپور به وګوري چې موږ پیسې کوم ځای کې مصرف کړي دي. یو دا شو. دویم زما شخصي کاروبارونه ورو قمر اوس شروع شوی دی. قمر تقریبا زیات نه زیات 5-6 کاله نه کېږي. فهیم افغان یو څوک دی چې جرمني کې سره ما یو ځای وخت تېر کړی دی، مالیزیا کې چې ما وخت تېر کړی، خپل تجارتونه مې کړي دي. دا نن که ته زما کاروبار نه پوه شي یو هم داسې کاروبار نه چې هغه کې ما پیسې مصرف کړي دي. زه یو ټیک انټرپرنور یم. ټیک انټرپرنورشپ تا ته به تشریح کوم. زه نظریات راوړم، مختلف ټیکنالوژي، بیا هغه خلکو ته وړاندې کوم چې زما دغه نظر دی، تاسو غواړئ پکې مخکې لاړ شئ، هغوی بلې هاو هغوی پکې پیسې سرمایه‌ګذاري کوي او زه هغه نظر تطبیق کوم په شراکت باندې. هغه کار زما همدغه کار دی ورور. همچنان دا کار مې د کافي وخت نه کېږي او زما ټول کارونه که هغه خلک کتلی شي، که هغه په دوبۍ کې دي، که هغه په لندن کې دي، داسې نه دي چې زه مالټی میلیونر نور دومره ایله ګټم چې الحمدلله خپل فامیل ته زه یو حلال رزق وګټم. دویم دا یو تهمت دی، یو تور دی، یو بې بنیاده خبره ده ته چې کوم شی کوې، ځکه چې موږ الحمدلله افغانستان دولت ته راپور ورکوو چې کوم ملکونه کې موږ اپریشن ټول ته راپور ورکوو او بل چې هغه کسانو کم سے کم قمر سره 10,000 کسانو کومک کړی که نه، یو کس خو م رانغی چې څوک ما قمر ته پیسې ورکړې وي او ما ته لازم جواب نه ده راکړی. نو نجیب جان زما تا دا پوښتنه ده، آیا تا کله قمر ته کومک ورکړی دی چې تا ته کوم جواب نه درکړی یا تا ته صحیح راپور نه درکړی؟ یا همچنان اکثره خلک پوښتنه کوي چې کوم د یو کومک برخه هم نه دي، که یتیم کفالت کړی، یتیم پروفایل سره شته دی، دا څوک دی؟ دویم زه ولې وایم چې دا زما او زما د ټیم کارونه دي؟ دلیل دا دی چې بدون د شک چې موږ شپې د ورځې زحمت ویستی دی، داسې شپې راغلي چې ما باندې سهار رڼا شوی دی، ما پروفایل د کانټینټ لیکل، پروپوزل مې لیکلې. زه ټیکنالوژي څنګه راغلم؟ ځکه چې موږ سره پیسې نه وي چې قمر ته ویب سایټ جوړ کړو، ما خپله ویب سایټ جوړو. اولین $10,000 الله شاهد دی چې ما واچول، تر راځه وکولی شي دا قمر پروګرام مخکې ویسو.
زما اوس هم مور سره جنجال دی ځکه ما د کور صوفې فرنیچر همچنان اوتو اوس هم ماته کله کله هغه اوتو خو د رانه وړل اخره پورې ما دا قمر ته ورکړی وه. ورونو دا په جد و جهاد شوي دي، دا په زحمت شوي دي. که دا اخلاص نه وی الله سبحانه وتعالی یو العادل دی. که څوک یو الله سبحانه وتعالی سره په فساد او په دروغ مخکې لاړ شي د هغه نتیجه چیرته وي؟ تاسو هغه پرېږدي. الحمدلله ورځ په ورځ زمونږ کارونه نور هم پرمختګ کوي بلکې شاته نه ځي. نو همدا دلیل دی چې دلته مخلص ورونه کار کوي، مخلص کسان موږ سره همکاران دي، دوامداره. اولین نه دا زمونږ اوس ویم کال دی، وم کال هم دی او نتیجې خلکو دلې. خپل کلو ته لاړ شئ. ته کیدای شي افغانستان کې ژوند نه کوې، کلو ته لاړ شه. قمر بنسټ به ستا کې لږ اساس جوړ کړي، مسجد به جوړ کړی، یا به یتیم کفالت کړی، یا به چا تجارت جوړ کړی، یا به چاته غوا اخیستي. نو کلو کې څوک چې وګرځي، ولایتونو کې څوک چې وګرځي، هغه به دا انتقادونه کوي. بل ورور ته موږ ته پیسې نه راکوې، زموږ 95% بودیجه موږ خپله جوړو. دې دپاره موږ وایو دا کار موږ کوو ځکه موږ شپې د ورځې کینو، پروپوزل لیکو، مختلف دنیا ملکونو ته وړاندې کوو، اسلامي ارګانونو ته وړاندې کوو، موږ ته فنډ راکوي. نو دې دپاره ورور ته کوم احسان مه کوه، او چې څوک یې لیږي هغه احسان زه په ځان نه منم، ځکه زه ستا کومک هم فقیر ته ورکوم، تا ته هم دې فقیر ته م ورکړی دی، د ټلیفون نمبر، د ادرس، د عکس. نو ځکه زه د چا احسان نه منم او نه زه په چا باندې احسان کوم. زه خپله وظیفه ادا کوم په حیث مسلمان، او ته خپله وظیفه ادا کوې چې خپل صدقات او زکات خلکو ته ورکوې. ما مخکې وویلې چې زمونږ د کارونو نه فقط 40 کسان په قمر کې کار کوي، نور چې زموږ تقریبا 8 ملکونو کې موږ کارمندان لرو، هغه زما نور دی د انټرپرنورشپ نظریات دي چې ما پې کار کړی. که غواړې زما انویسټران څوک دي، کولی شي هغه لیست هم درکړم، مشکل نه دی. که غواړې پوه شي کوم کسان ماته نږدې دي، زه تقریبا 40 کسان ټرسټیان لرم په مختلفو ملکونو کې. کوم کسان چې یو ځای دي چې د قمر بنسټ مخکې وړو، هغوی مسؤلین دي. هغوی مې یو کس راپانسي چې دا کار د غلط دی یا بل څه دی. زما شریکواران راپانسي تجارتونو کې، ته یو کس چې نه زما کارونه خبرې، نه د قمر داخلي سټرکچر نه خبرې، نه د کله کومک کړی دی، او ته انتقاد کې فکر نه کوې دا غیر عدالتي دی. ورور ما خیر ما کومک نه وي کړی، یا می کړی یا نه مې دی کړی تر اوسه پورې. تاسو خو بلې لارې مو کړی دی، هغه مستقیم خلکو ته خو زه خالص په دې مورد اجر درکړي. زما سوال دا دی مستقیما چې ما کومک کړی، تا ماته راپور نه راکړی، ستا اداره غلطه ده، بیا ته حق لري، د ده په ځای ته حق لري او نه پوښتنه د اجازه لري. ورور ته راشه موږ سره یو ځای شه، ته راشه سبا ته د قمر بنسټ رئیس شه. والله اقسم بالله دا 3,200 کسان ناست دي. یو صحیح کس پیدا کړي د قمر بنسټ موږ ته ټول سپارو، بسم الله مخکې ویسئ. همدا دلیل له ما ته شخصي نوم نه ورکړی، الماس شخصي نوم نه ورکړی، حسام ته شخصي نوم نه ورکړی، ځکه چې موږ غواړو اداره جوړه کړو چې هغه مخکې لاړ شي. یو ځمکه د قمر بنسټ زما شخصي نوم لاندې نه ده. که دا وایې ته څه وایې چې دولت زه پرېښودلم، هغه هم دا مولي صاحبان، ته فکر وکړه لږ ذره، ته زه جمهوریت پرېښودلم، ځکه واقعا زما نیت دی. او ګوره قمر واحد ارګان نه چې ما جوړ کړی دی، ما په مالیزیا کې هم ارګانونه جوړ کړي دي. لاړ شه ویې ګوره، سلام میشن شته دی، امارم زه یو برخه ومه، الحمدلله اوسه پورې هغه مخکې ځي. برداشت کوي چې یو سړی کولی شي چې هم اسلامي څهره ولري، هم اسلام په ځان تطبیق کړي، او هم تجارت وکړي، هم ټکنالوژي دنیایي نظریات دنیا ته راوړي. دا قبول کوي. دا ولې ډېر قیمت تمامېږي بعضې خلکو باندې؟ کولی شي انسان چې الحمدلله هم په دنیا هم په د اخروي مسایلو کې باندې پوه شي، دا ولې تاسو باندې ډېر قیمت تمامېږي؟ زه حیران په دې امور نه خویندو. مو مقصد دا نه و نوروز صاحب، مو مقصد دغه و چې صحیح دی، زه به کومک نه کوم، 95% مصارف یې تاسې خپله پوره کوئ، نوره ګروپونه ملګري ډالې دا به درسره وي. آیا د دې نوم نه، د افغانستان نوم نه، د اسلامیت نوم نه غلطه استفاده نه ده چې ته د لوکس کورونه ته لرې، لوکس ګوډې ته لرې، لوکس تجارت ته لرې، همداسې مومن صاحب دې لري؟ آیا د دې نوم نه غلطه استفاده نه ده؟ ما دې کومک نه وي کړی، آیا یو بل مسلمان خو کړی، د مسلمان په نوم خو یې کومک کړی؟